تاسو نه درلودل خو مړ کوئ به مې نه. موږ دلته د چا خواهشونه نه ورو پوره کوو. ښه ته که خپل خاوند لرې یا کور کې خاندان کې دې څوک وي خواهش نه، هیله مې ده. داسې خواهش مه وایي، دا بده خبره ده. خیر دغه فارسي لغت ده. خبره مې دا وه چې تاسو همیشه ولې خلک توهین کوئ، او بل دا چې تاسو داسې خلکو سره داسې خبرې کوئ لکه تاسو نعوذ بالله چې پیغمبر یې او هر چا ته د کافر فتوا ورکوئ. دا حق تاسو ځان ته څنګه ورکوئ؟ آیا تاسو داسې فکر کوئ چې تاسو ډېر جګ انسان یې؟ دلته اوس به د مولانا ابوجلګار خبر ده، به اوس به تر دې بلاګي لاندې موږ ناستو، تقریر ته به موږ غوږ نیولی. نه، ولې دومره مغروره یاست؟ نو ولې د تا له کور نه زکات راته راځي؟ دا د تاسو هم دې پر ډم اوسې غیرت ونه کړو او غرور ونه کړو، په چا بې کړو. څوک یې ځان دې معرفي کړه، شیعه یې که مسلمان یې؟ زر کړو کلو کوي مهرباني چې مور بند وي نه دی بند کړی، پته نشته چا ما بند کړو ځکه چې قاري صاحب خبرې کولې دې غوږ نه نیو. وام اورېدلې دغه مولوي صاحب خبرې، دغه قاري صاحب خبرې، دغه مفتي خبرې، او دا په ټیک ټاک کې چې ناست دي د دې لپاره چې د خلکو ته دین ور زده کړي، د خلکو پوښتنې ځواب کړي او د دین له اړخه دوی په دغه نوم باندې تجارت او سوداګري وکړي. او زه ټیک ټاک کې موږ د یوازینی سړی یم چې چا سره د دې مسایلو بحث نه کوم چې څوک څه کوي. ټولنیز موضوعات خبرونه دا مسایل زموږ سر وکړي. اما د یوې خور د دفاع لپاره راوړاندې شوم چې یوه خور ستاسې بحث ته راغله، هغه یوه پوښتنه وکړه، دوه پوښتنې وکړې د دې پر ځای باندې چې تاسې هغه په استدلال باندې، هغه په منطق باندې وپوهوئ، د هغه ځواب ورکړئ، بر نه حق مو مخامخ هغه ته څومره بدې ردې څومره کنځلې وکړئ. زه نه پوهېږم چې د اسلام له کومې حصې تاسو خبر استئ چې یوې خور سره د هغه د پوښتنو ځواب باید دا وي، له یوې خور سره چلند باید دا وي. اسلام خدا وایي چې تاسې ته که یو څوک کنځلې مو وکړي، که تاسو ته څوک بد رد مو ووایي، تاسې باید په حسنه اخلاقو، په ښو اخلاقو سره هغه دومره حد ته متاثره کړئ چې هغه له دې خپلې لارې واوړي او ستا لارې ته راوګرځي. مګر په کومو سترګو تاسې د اسلام خبره کوئ، په کومو سترګو تاسو د دین خبره کوئ، په کومو سترګو تاسو د ښو اخلاقو خبره کوئ. ځکه یوه خور راغله، نه یې کنځلې وکړې، نه یې په بده ژبه ویل وکړه، نه تیزه وه، نه غوسه وه، نه برګه وه. موږ اورېدلي چې عوام به برګ وي، عوام به غوسه کېږي، عوام به قهر کوي، عوام به کنځلې کوي. مګر د ملا او د امیر ترمنځ فرق بیا څه شی شو؟ هغه په ډېره مؤدبه شکل راغله، تاسو نه یې پوښتنه وکړه. یو هغه درته ویل چې ته ولې غرور کوې، ته ولې خلکو سره داسې چلند کوې؟ دی ورته وویل چې زه غرور په تاسې ونه کړم، په چا یې وکړم. اوس به تاسو هغه یو اصطلاح وکاروله، اوس تاسو لاندې چې زه ناست یم، توبه خدایه توبه. دا خلک وپېژنئ، د دې خلکو حیثیتونه یې دغه شی دي، د دې خلکو ارزښت یې دغه شی دی. زه په دې باور یم چې دا خبره تکرارا ډېرو خلکو کړې ده چې دا خلک د دین په نوم نه، د دین نوم نه استفاده کوي او د دین په نوم باندې ټیکې اخلي. او دا ځکه زه نن له ډېره قهر او له ډېرې غوسې او له ډېر خفګانه دا ویډیو ټاکوم چې له یوې خور سره د دې خلکو برداشت دا ډول دی. دا چې نارینه راشي او دوی سره بحث کوي، هغه خپل دلایل ووایي مثلا، نو هغوی سره به د دې خلکو چلند څه وي؟ زه واقعا د دې خور سره د دغې مولوي صاحب دی که د قاري صاحب دی که هر څوک دی د دې چلند نهایت ډېر متاثره کړم، ډېر زیات یې اغېزمن کړم او منفي یې اغېزمن کړم. خفه شوم ورباندې چې هو مولوي صاحب په کومو سترګو تاسې دین خلکو ته رسوئ؟ آیا د دین اخلاق دا دي؟ آیا د پیغمبر علیه السلام صورت او سیرت او د هغه کړه وړه دغه هغه همدا شی وو؟ ځکه تاسو خو د پیغمبر علیه السلام وارثین یاستئ. د پیغمبر علیه السلام وراثت باید دغسې خلک وکړي چې هغه د یوې خورې، یوې سالمې په ښایسته الفاظو باندې یوې شوې پوښتنې ته هغه باید دغسې ځواب ورکړي. په ځان وشرمېږئ، په دغه دین چې زده کړی مو دی د دغې نه ځان ته حیا ودروئ، ځکه دین کې به تاسې د اخلاقو تر عنوان لاندې ډېر شیونه لوستي، مګر چې په ځان یې عملي نه کړي نو د داسې مثال لري لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړي او هېڅ فایده یې نه وي.